یو شعر پیدا شوی طائر القادری ورته وي په ټي وي باندې راځي په ټي وي هغه مخامخ کړی دی کټر بریلی دی هغه بریلی دی چې هغه ورځې په اخبار کې یو بیان ورکړی و چې زه مکې ته تللی وم په مکه کې په غار حرا کې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی دا طائر القادری هغه سړی دی او مال ملائکې راغلي وي نور ملائکې راغلي وي هغه د کشمیر ملائکې وي خو چې د پنجاب علما ورپسې شو نو بیا وی چې نه د کشمیر اسې خلکو ماته ملائکه نامه یې خوا دا طائر القادری هغه سړی دی نن دې بے ضمیره او بے غیرت قوم هغه نه مولیا جوړ کړي داغه شکل وګورئ سره انګريزي پرې خېده او ګیره کینچ کړي دا واوري دا مسله د چا ګیره چې د قبضې نه کم وي هغه ګیره د خړېلو برابر ده د چا ګیره چې د موټي نه کم وي داغه د خړېلو یو حکم دی د طائر القادری ګیره وګورئ خشخشه پرې خېده د فاسق دی او دا خبره چې جبرائیل راغلی دا مسلمان هم نه دی راشي جنگ اخبار کې هغه کټینګونه درته وخیم چې لوی سرخی سره د ورکړي چې په غار حرا کې نو غار حرا کې خو جبرائیل رسول الله ته راغلی وکنه د بے ضمیره قوم هغه نن اسمان جوړ کړی دی او هغه بریلی دی هغه بریلی چاوئی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے خدا سر ہوئی صدی خدا خو توحید ذات تے کہ صدی خو رسول اللہ سر دی دا بریلے ورسره بیا د ملک روټ اخلاص او د زیارتونو شکرانه خواره مرګري شي دي دا د مړو غساله او د مړو الوا خواره مرګري شي د زیارتونو حاصلات خواره په خبر ګوراند شي راشي د شریعت ته خو تاسو کوي چې په قبر منجور کې نول بیا مالګي خول بیا جاروګانې خول بیا په خزو جاروګانې وال بیا داغه چندې راټولول شریعت ته هم لږ تاسو کوي کنه چې دا راوځي بیا غټ کټه په زیارت کې نولې خزا ورشي ملا ورته ټیټه کې دې په جارو دا چا په خزو جاروګانې وایي نو چا وایي خدای متبرو خزو باندې جاروګانې په کلبونو کې وایي او ستاسو په خزو جاروګانې په زیارتونو کې وایي خبره خلاصه ده دا بکیږي کلا دا بالا کیږي چې د ملک قانون قران او حدیث شي عرب ملکونو کې وګوره زیارت ته خو د سوق نږدې شي قبر ته خو د سوق نږدې شي جارو کانو دا خو سوال نه پیدا کی ته دې نه اٹک نه واوړه په دې دغه ګورم مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ سوک دے ایوب صابری دے پلانے قاسمی دے مشهور نجومی تا اخبارات داغی پراپیگنڈا کئی تمام دیوالوں داغی پراپیگنڈا کئی راشی قرآن و حدیث خو کری چھ محبوب سے وی پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی جادوګر ته راغی لاس ورته وخود او هغه ورته څو او دو منل د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل نن زمون خزي د شب قدر پشپا په کورونو کې پالونه ګوري منګي کې سنامي مامي واچي کنه جی دا جنکای را ټولی شي منګي کې نام واچي پلانې ته خو پلانې له وجنه استا
نامخ هغه پلانی راو ورته پسترګه مړون دي اجنه ورپسې وي چې پلانې پسترګړون دی او به نه کما مانی موړه کما رانجه بپورې نه دا د چا کلونه وای او د چا خدي دا ستاسو ملک دی دا زمون ملک دی دا نظام بالا ټکی دا نظام ضیاءالحق نشي ټیک کوله ضیاءالحق ته وګوره په ملک دی اور بل دی او تلاری په هندستان کې د کرکټ تماشې کې دا کرکټ داسې آسمانی لوبه داو په قرآن په دامنس کې لیکلې داو د حدیث په دامنس کې لیکلې داو کرکټ ته او کرکټ ته د الکانو ته وګوره ک پروردگار په دوی باندې د چرګو مرض راوړي دا حرامیان دا چرې زامن چې یو پاتې نشي په دې وخت پورې به وروډی نیولې دا چل کړ الکه څه چل دې مور دې تختې لکه خور دې تختې وکټیو کو رنیو کو دا ملک کرکټ ته بیا دنیا ورته ناسته ده او دې تم کتلې دي شرمېدلو چې خزي ورته ناستې دي او دغه غونډس کمږي په کم ځای پورې دې تم کتلې دا ست قسم په خدای که یو د ژوندي پرېښودی دا قوم یو نو ته بیا لاړې ځان سره دی خاتون اولم بوتله او تم لاړې د کرکټ تماشې دی په ملک دی اور بل دی په ملک دی بچی کباب کیږي لګیا او ته د کرکټ تماشو ته لاړې دا زمون ملک دی عزیزانو دعا دا کوئ چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنوں کې پاکستان کې قانون قرآن کې قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کې او کدا نکیږي نو په وخت بیا پیرنګیانو تاواله کې